ولې ځینې وخت بې دلیله خفه کیږو؟ درملنه یې څه ده؟ آیا کله داسې پیښ شوي دي چې داسې خفه شئ چې دلیل یې هم نه وي درته معلوم؟ هیڅ شی خوند نه درکوي، ته وایه چې خدای مه کړه له بدې پیښې سره مخامخ شوي یاست، بس بې دلیله به خفه او زړه به دې نیولی وي. په لاندې لارښوونو عمل وکړئ، کېدای شي په 5 دقیقو کې یې درملنه وشي. لومړی ژوره ساه واخلئ، د 2 دقیقو لپاره مو کار پرېږدئ. یو ځای راحت او یوازې کینئ، د منځنۍ ګوتې نوک مو په ورغوي ټینګ ونښلوئ، سترګې پټې کړئ او څو ځلې ژوره ساه وباسئ. که څه هم دا چاره یو څه تکراري ښکاري، خو بیا هم تجربو ښودلې ده چې کاملا اغېزمنه ده. دا هغه مرکزي روشونه دي چې په یوګا کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، خو بیا هم دا داسې لاره ده چې هر چیرته یې کولی شئ، حتی د دوکان په منځ کې هم. دویم، په یو خیالي سفر ولاړ شئ. ډیر وخت ناراحته او خفه یئ او کېدای شي فکر وکړئ چې کاشکې کېدای شوی چې د دې ټولو ستړیاو پر ځای چیرته په چکر تللی وای. د دې لپاره هم هماغه 5 دقیقې کافي دي. سترګې مو پټې کړئ او له ځان سره هغه ځای چې باید ورشئ او یا هغه ځای چې ورغلي یئ او ښه خاطره ترې لرئ تصور کړئ. کېدای شي د خپګان ستونزه مو له دې سره حل شي او هڅه وکړئ چې هغه جزئي خوږې شیبې هم چې په مسافرت کې ورسره مخ شوي یئ انځور کړئ. مثلا د سیند د څپو شور، د ساحل بوی او د لمر ګرمي. دریم، سندرې واورئ. سندره که هر ډول وي، وطني ترانه وي یا هر څه چې یوه ښه خاطره ورسره لرئ، د دې خپګان څخه د وتلو لپاره غوږ ورته ونیسئ. ډیر خلک چې په ځوانۍ کې سندرې اورېدلې وي، کله یې چې واوري ډېرې خاطرې ورسره لري. د بروکلي پوهنتون د میوزیک د درملنې څانګې مسؤل ډاکټر سوزان هانسر وایي فرق نه کوي چې کومه سندره دې وي، هره سندره چې انتخابوئ هغه سندره او ترنم انتخاب کړئ چې تاسې ته ښه حس درکوي. څلورم، سرچپه خبرې وکړئ. کله چې ډیر عصباني یئ یا په ژور خپګان اخته یئ، د الفبا حروف سرچپه له یا څخه پیل او په الف یې پای ته ورسوئ، یا د انګریزي حروف له زیډ څخه پیل او په ای یې پای ته ورسوئ. دا چاره د دې لامل کیږي چې ذهن مو سټریس او ناراحته کوونکی فکر د یو څه وخت لپاره هیر کړي. سرچپه خبرې او د شعرونو لومړی، دویم نیم بیتي او بیا لومړی نیم بیتي لوستل هم ډیر اغیز لري. پنځم، په یوه لاس ټیټ او جګ شئ. په یوه نوې مطالعه کې ویل شوي دي چې په ځینو خلکو کې په یوه لاس ټیټ او جګ کېدا د 100 ثانیو او دقیقو لپاره کولی شي د آرام لامل شي. له اکسیجن ډکه وینه په تیزۍ سره د مغزو داخل ته رسیږي. همدارنګه د عکسونو لیدل او د خپل کور په شاوخوا کې ګرځېدل هم د فشار او خپګان په کمولو کې ونډه لري. شپږم، د زړه له اخلاصه وخاندئ. ارواپوهان وایي د زړه له تله خندا د آرامتیا لامل کیږي او په وینه کې د کورتیزول کچه راټیټوي. دا هغه ماده ده چې د ډیر خپګان لامل کیږي. د خپګان او فشار په وخت کې هڅه وکړئ د زړه له تله وخاندئ. یوه ښکلې خندونکې خاطره در یاد کړئ، له ځان سره یوه ټوکه ووایئ او که یو څه هم نه در یادیږي همداسې حس په حسه وخاندئ. اووم، لمر ته وګرځئ. کله چې لمر ستاسې د بدن له پوستکي سره تماس پیدا کوي، هورمونونه او کیمیاوي مواد لکه سیروټونین چې د ښه خلق په پیدا کولو کې مرسته کوي ډیریږي. حتی که امکان یې درلود په همدې لمر کې یو څه کار وکړئ، یا مو موټر لرې ودروئ او یو څه وخت لپاره په لمر کې چکر ووهئ. که په کور کې یئ، د کوټې پردې مو لرې کړئ، کوټې ته مو لمر را پرېږدئ. حویلۍ ته راووځئ، که نور نه وي د بخارۍ لپاره لرګي مات کړئ. اتم، په رسۍ ټوپ ووهئ. په رسۍ داسې ټوپ وهل چې په دواړو لاسونو یې د رسۍ یو او بل سر ونیسئ او له سر او پښو څخه یې اړوئ را اړوئ او چې رسۍ پښو ته د رسیږي ټوپ ووهئ. څېړنو ښودلې چې 20 دقیقې په رسۍ ټوپ وهل په بدن کې په ډېره کچه اندروفین آزادوي. اندروفین هغه هورمون دی چې د تبې د راسته کولو او خوشحاله کېدلو لامل کیږي او همدارنګه د چاغو کسانو د وازدې د ویلي کولو لپاره او د عمومي اعصابو د آرامۍ لپاره ډیر مهم دي. خو هغه کسان چې د زړه تکلیف لري دا ورزش دې نه کوي. نهم، له نږدې ملګري سره اړیکه ونیسئ. له خپل نږدې ملګري او دوست سره په بحراني حالاتو کې غږېدل ستاسې د خپګان په لرې کولو کې ډیره مرسته کوي. ټولنیزې اړیکې درلودل یو هغه عوامل دي چې د خپګان او ډیر فشار په لرې کولو کې مرسته کوي. 100 دقیقې له مور او پلار سره او له هغه دوست سره چې ستا په خبرو پوهیږي له هر خپګان لرې کوونکي کار څخه ښه دی. حتی که لرې وي یا په کار کې وي او خبرې نشئ ورسره کولی، د موبایل له لارې پیغام ورته پرېږدئ
او یا هم میسج ورولېږئ. لسم، ځان ته مساج ورکړئ. او بل اخرنۍ درملنه د هغو میرمنو لپاره ده چې کوچني ماشومان لري او په بې دلیله خپګان اخته وي. دوی د خپل کوچني ماشومان مساج کړي، په غېږ کې دې ونیسي، لاسونو او پښو ته دې حرکت ورکړي، د ماشومانو په کریمونو دې غوړ کړي. له دې کار سره به سربیره پر دې چې ماشوم به یې ارام او غلی شي، د دې په وینه کې به هم د کورتیزول کچه چې د خفګان لامل کیږي راښکته کړي. او تر ټولو مهمه دا چې که اودس او 2 رکعاته لمونځ مو په خشوع او تواضع ادا کړ، له خفګان، غم او سټريس څخه د وتلو لپاره تر دې ټولو لسو طریقو بهتره او غوره لاره ده.